الله الرحمن الرحیم. زما ډیرو قدرمنو، ډیرو عزتمنو، ډیرو سپیزلو، غختلو، یاړلو پښتنو، افغانانو، رونو، خویندو، زیم ستاسو باچا جی، ستاسو صابر شاه صابر، ستاسو د لندن په غږ کې د لوی پښتونخوا غږ شاملوم. قدرمنو ملګرو، د اختر شپې او ورځې دي، د اختر حسن، د اختر سنگار، د اختر میلې، د اختر جنګې، د اختر مینچې، د اختر خوشحاله د پښتنو د ژوند یوه اهمه حصه ده. اختر د خوشحالو نوم دی، اختر د خنداګانو او بړکاګانو نوم دی، او اختر د سوکالو، د مینې محبتونو، د ګلابونو، د اترریزه او اتربیزه وږمو نوم دی. ملګرو، د پښتونخوا په غږ کې تاسو زما د پښتونخوا د نوموړو نقادانو، شاعرانو، ادیبانو، پوهانو سره مرکې واورېدې. چون دا د اختر ورځ ده، د اختر شپې دي، نو ما غوښتل چې د اختر په دې خوشحالو کې داسې یو خصوصي ایټم تاسو ته کېږدم، داسې یو خصوصي خپرونه تاسو ته وړاندې کړم چې دینه زمونږ په دې تراړو تراړو شونډو باندې څه موسکا خوره شي. ملګرو، ولسي ادب او ولسي فنکاران په دې موضوع باندې ما ډېر کار کړی دی. د پښتو په وده، برتګ او ترقۍ کې، د پښتو په ژوند ښایست او بقا کې د ولسي ادب او د ولسي هنرمندانو ډېر لوی رول او ډېر لوی لاس دی. دا ولسي فنکاران دي چې د پښتنو په خړو خړو حجرو کې، په محفلونو کې، په غم خادو کې د منګي او د خانک، د کړنګ او د رباب او د بنجو د شرنګا سره د رحمان او حمید بابا پښتو مخ کې بیایي. نن زه راغلی یم، نن ما دا خپرونه ترتیب کړې ده د دې وخت د پښتونخوا بلکې د پېښور ډېر ښه هنرمندان مې راټول کړي دي. د پښتنو او د پېښور د ثقافت لوی ټاټوبې کیسه خوانۍ ده. د کیسه خانې د کابلې دروازې نه چې روزي او خیبر بازار ته ځې، نو دلته د استاد شاعر او هنرمند فلک نیاز نیازی او د ډېر محترم او مقدم احسان ماشوخیل د مزې دی، یعنی د ناستې ځای دی. دا پروګرام نن دلته کې ما راټول کړی دی. د خوښۍ او خوشحالۍ خبره دا ده چې دې پروګرام ته ما سره د پښتو ډېر لوی محقق، چا چې په پښتو فلمونو باندې یو ضخیم کتاب لیکلی دی، چا چې مونږ او تاسو سره ټول عمر د ریډیو پاکستان پېښور نه د تیر هیر اوازونو پیژنګلو کړې ده، چا چې دې ورکو اوازونو پسې د پښتنو بلا بلا کوڅې، لارې او حجرې کچ کړي دي. ډېر محترم، ډېر عزتمن حاجی اسلم خان هم ما سره آن د پښتونکوټ پېښور پوهنتون نه
راغلی دی د احسان اجي د احسان ماشوخیل او د فلک نیاز نیازي د دې پیرزونې مننه کوم. دا زما ډېر قدرمن هنرمندان ملګري ناست دي. دا محض د پښتونخوا غږ د خپرونې په خاطر راغونډ شوي دي. د سحرګلې د سحرجانې د دې خواهش او د دې ارزو چې د اختر په خوشحالو کې د یور وایس ټي وي لندن ملګرو ته څه د رباب څه د منګي څه د طبلې څه د خانک د ترنګار او کړنګار خوشحالۍ ورکو. ملګرو دا ملګري چې کم ناست دي لږ زه د دې پیژنګلو هم تاسو سره کومه. دا پیژنګلو بلکې زه تاسو یې نه کومه. زه غواړم ما سره په دې کاغذ لیکلي هم شته خو زه غواړم چې دا ملګري په خپله تاسو سره پیژنګلو وکړي. نو که ستاسو خوښه وي د دې ډېره ښکلې ګلدستې د ګلونو د دې لړ او لړۍ د غونچې د خورولو نه مخکې زه دې ملګرو سره دوی په خپله تاسو سره پیژنګلو وکړي. صحبت استاد زه خو دې پیژنم خو بیا هم لږ مهرباني. تاسو څنګه تاسو ښه مهربان شي الله دې تاسو عزت وکړي. زه خو د ماشوخیل یم صاحبه. او جی زما صحبت خان جي. او جی دا زمونږ ډېر ښایسته ګونګرو د پښتنو د ثقافت یو نښه ده چې پښتانه ورته د پازیب حواله هم ورکوي. دا ملګری د ګونګرو د پازیب او د شرنګا په هکله ډېر ښکاره دی. السلام علیکم سر. ما نوم الیاس ته اشنغره اوسېدونکی. باچا صاحب څنګه یې؟ ډېره مننه جی. السلام علیکم ستاسو ډېره مننه. څه نامه دی دا؟ غفار علي د ماشوخیلو. ملګرو ماشوخیل د پښتنو یو مشهور کلی دی او دا د حمید بابا خوره ده. نو د حمید بابا د خورې دې کې هم زیات د احسان ماشوخیل برکات دي. مطرب ماشوخیل او صاحبزاده استاد او دا ډېر لوی لوی نوموړي هنرمندان د ماشوخیلو دي. به هر حال استاد جي ستړی مشي. السلام علیکم جی. څنګه د خیر د صاحب خوشاله اوسئ. زما جی شوکت علي نامه ده. لالا کلی ورته وي د هغې اوسېدونکی یم جي. او جی لالا کلی جي ټي روډ. او جی باجغه ګوم او جي. ستاسو خو بس شوې ده. فلک نیاز نیازي صاحب زمونږ ډېر ښه رباب نواز دی او ډېر زیرک او احسان استاد خو شاعر هم دی او د حمید بابا د مزار ملنګ هم دی او صدر هم دی. د حمید بابا خوشچین دی. افسر استاد څنګه یې؟ زما مشاعرول هم ډېر ځای راځي. څو ځل راغلی؟ دوه درې ځل راغلی. چېرته راغلی؟ د پاوکي ته هم راغلی ابدرې ته او یو بل ځای کې راغلی دغه سره فلک صاحب سره پښتونخوا کوم. ستا څنګه صحت دی ښه دی؟ زما جي نصیر نامه ده. سوکانو اوسېدونکی یم. او جی ملګرو دا هغه زمونږ د خاورې خواږه رنګونه دي رانه رنګونه دي او رنګبار رنګونه دي. نو راځئ چې د پښتونخوا په غږ کې دوی تاسو سره د خپلې خاورې او خپلو خلکو زمزمې او نغمې تاسو ته وړاندې کړي. ډېره مننه. करम की
قدرمنو ملګرو دا زمونږه د پښتو زمزمې دي دا زمونږ د خپل ژبې د خپلو خلکو زمزمې دي ترانې دي وږمې دي چې تاسو به یې په لندن کې هم محسوسوئ او په جرمني کې به هم محسوسوئ او په کابل کې به یې هم محسوسوئ او موږ یې دلته په پښتونخوا کې هم محسوسو د پښتو ډېر لوی هغه هستی چا چې په دې موسیقۍ او په دې پښتو فلمونو یو غټ کتاب لیکلی دی ما هم یو وخت کې د پښتو فلم تاریخ لیکلی و خو د خوشقسمتۍ نه د حاجي اسلم خان کتاب چاپ شو او نن د ده ما سره راغلی و پښتونکوټ کې زما مېلمه و مونږه یو ځای دلته راغو دا پروګرام مو ترتیب کړی دی اسلم حاجي صاحب نه صرف یو دوه خبرې اورو اسلم حاجي صاحب دا زمونږ هنرمندان چې دي دا هنرمندان ستا خو دوی سره ټول ژوند تقریبا تیر شو د دوی ته ډېره حوصله افزایي هم قدم په قدم کړې ده په ریډیو پاکستان کې هم د تیر هیر اوازونه په حواله او بیا کتاب دی یو ضخیم کتاب دی پې ولیکلم د دې هنرمندانو هنري مجلسونو د اجرو د دې محفلونو د پښتو ژبې په وده او برتګ او ترقۍ کې سر لوی رول او یا لاس شته بچاجي اول خو ډېره مننه کومه چې تاسو دومره خوندور محفل دی او زه مو پکې ځان سره شریک کړم او دا به درته وایم چې کله کله داسې محفلونه راجوړوئ او بیا خصوصا دا زمونږ چې کوم د ولسي هنرمندان دي څنګه چې تاسو نن راغلي ما اوس سهارګلې سره خبره کړې چې هره درې پروګرامه پس به همدارنګ یو هنري محفل هم راجوړو پکار ده ځکه چې دا دې کې زمونږ ولسي رنګونه دي باچا صاحب کله چې لیک لوست نو داسې به وایو پښتانه بې تعلیمه وو مشاعرې نه وې شاعرانو فی البدی به خلکو خونان به یې ورته ویلې نو دا فنکاران دا هنرمندان دي چې دوی زمونږ د پښتو ژبه پښتو ادب او پښتون کلتور چې کوم دی نو ژوندی ساتلی دی تاسو وګورئ د رحمان بابا دا کلامونه وګورئ تاسو دا چا سره دا د دې هنرمندانو په سینو کې خوندي پراتو او بیا هغه تحریر ته راځي او خلکو ته یادېږي دا شان د نورو خو شاعرانو احمدین طالب وغیره وغیره دا د دې هنرمندانو نور لکه یو څو شاعران چې دوی هغه ډېر ویلي دي لکه علي حیدر جوشي علي حیدر جوشي ګلستان دا عوامي شاعران چې کوم دي بیا احمدین طالب فرید جان استاد د ورمړو مسکین او متطهر فدا او بیا تاسو ذکر وکړو نو ما په د دې هنرمندانو په ژوند او په فن باندې د دې نه مخکې یو کتاب لیکلی و تیرې روازونه چې په هغې کې د دې ټولو هنرمندانو د دې پخوانو لکه دلته د انځر بابا نوسې صحبت استاد صحبت استاد موږ سره ناست دی طبلې والا تانیدار استاد طبلې والا د انځر بابا د طرز وی او بیا چې کوم دی هلته فقیرګل په دې ماشوخیلو کې ډېر لوی نوم و بیا دا نظیرګل استاد او دا ظاهر ماشوخیل او دا څومره هنرمندان چې دي دا زموږ د دې خلیلو مومندو د تپې پیدا کړي دي نو دا هنرمندان چې دي دا زموږ داسې وګڼو چې دي بهر هیوادونو ته هم ځي نو د دې مثال د یو سفیر وي چې کله بر نورو هیوادونو ته ځي که نه د دې مثال د یو سفیر بیا د پښتو ژبې دا چې دی دا هنرمندان دا زموږ نمایندګان دي هلته نمایندګي کوي نو دوی یوازې فن ژوندی نه دی ساتلی زموږ دغه کلچر زموږ کلتور زموږ تهذیب زموږ تمدن زموږ دا ټول څیزونه چې کوم دی نو دوی ژوندي ساتلی دي زما په خیال چې ستاسو د خبرې مقصد هم دا دی چې د پښتو کم وخت کې پښتو کتابونه ډېر کم چاپ کېدل چاپخانې نه وې پریسونه پرنټونه نه وو میډیا نه وه واتساپ نه و فیسبوک نه و یوټیوب نه و نو هغه وخت که دا ژبه ژوندی ساتلې ده نو هم دوی ساتلې دا د پښتو بې تنخوا سفیران دي او دا د پښتو د ګلستان حقیقي او مالیاران او بلبلان دي کوئی کرنے کبھی بستے
مانلار شول خطا د سمون بسته نیازی بسته دیروش و دیروش و د پختون پلاشی کار بسته شپون که د خپل سوری زړګي کسی نسی را نسی لکی پدی پوری غرطبی نسرانی لکی پدی پوری غرطبی نسرانی لکی دا پرسوری زرگی کسی نسرانی لکی پدی پوری غرطبی نسرانی لکی خلق رنگ رنگ راولی خلق رنگ رنگ آستانی نسرانی पलार जिन कोना पलार जिन कोना
ګودر ډیر حسن پرست دی دا بوټه د کیکر د ګودر ډیر حسن پرست دی پلار کې جنکونا لپټی نسی رانسی قدرمنو د پښتونخوا د غږ لیدونکو او اوریدونکو ملګرو دا زمون د ډیر هنري شاعر د ډیر خوږ روان او آسان شاعر فلک نیاز نیازی صاحب ډیر یو رومانی غزل و چې تاسو واورېدلو دا شعر خو زما پکې ډیر خوښ شو بیا هم درته ویم چې دا بوټی د کیکر د ګودر ډیر حسن پرست دی پلار د جینکو نه لوپټې نیسي نانیسي او رښتیا چې اسلم اجي صاحب د دې کیکر په دې بوټي کې دا ازغي دا ډیر زیات ورانکاری ازغي کله کله دا لوپټې د ګودر ته چې پیغلی ځي کنه نو کله کله لوپټې نیسي وران یوجري شي وران د کلی ګودرونه او خدای خبر ولې داسې وشو اوس خیر حجرې خو وران نه دي د پښتنو حجرې دی الله آباد لري خو خدي نلکې ډېره آبادي شوه خو دا زما یو شعر دی چې خدي نلکې ډېره اساني شوه خو هم نه دي شاړې ترې ګودرې شوې ملګرو اوس د احسان ماشوخیل صاحب چې مې شروع کې ذکر وکړو د حمید بابا د مزار د ملنګانو مشر او زمون ډیر ښه شاعر او ډیر ښه هنرمند دی هغه نه یو غزل اورو او د خوشقسمتۍ نه احسان ماشوخیل لږ بیمار شوی هم و الله دې دله صحت ورکړي خو اوس انشاءالله چې بیا ورو صحت زیله راځي احسان اجي ته به مونږ ته څه وې نو باچاجي زه خو اول ستاسو ټول لغه شکریا ادا کوم چې تاسو رالی او بیا زما د جونګړې ته رالی زما خپل یو شی مو خیر ستا که جونتیري په محل کې هسې نه چې په جونګړه مې ورم دا خو زما هغه جونګړه ده نو باچیان خو داسې خلک یې ته خو ډېر سکول پکاري ما خو ستاسو هېڅ دغه ونه کړو خو زه چې کلام ویم نو باچاجي زه به هم ستاسو کلام ووایم او ستاسو کلام پام په پام خانده اشنا غریبانان یو ورک مو نه کړي د دنیا
غریبانان چرته لار ورله ویستل غواړي ملګرو مونږ به ټول عمر همدا غریبانه ملګرو چرته ډیر پخوا یو ډیر مشهور سندرغاړی او سیدمیر استاد زما ملګری مو هغه زما دا غزل ویلی و پام په پام خانده اشنا اوس وفات شوی دی زه چې دلته راغم احسان ماشوخیل راتل چې باچاجي هغه سیدمیر استاد کم غزل ستا ویلی و ډېر مشهورو ما ته اوس هماغه یاد دی زه به غزل ویم زه هم ډېر خوشحاله شوم ځکه چې زړې خبرې دي زاړه یادونه راته یاد شول نو اوس احسان ماشوخیل ته خواست کومه چې هغه غزل څه زمونږ د ځوانۍ د وخت یادونه تازه کړي څه د مرحوم سیدمیر یادونه تازه کړي چې هغه د یور وایس ټي وي لندن ملګرو ته واوروي تجرات مچا بصیرت لما اوس چې مې پل کې اسړې نه وینم ډېر خفه شم هغه یاري چې به یې ویل تر عمره به وي ملګرو اوس هغه سړی نه وینم ډېر خفه شم د رفاقت تصویره یې لاسو کې خدای ویل مړه چې کله کله دې نه وینم ډېر خفه شم پام په پام خنده اشنا غریبانانیو او پام په پام خنده اشنا غریبانانیو ورک مو نکړي د دنیا غریبانانیو ورک مو نکړي پام په پام خنده اشنا غریبانانیو پام په پام خنده اشنا غریبانان غضب غضب نظر بلا دی واخلم د غضب غضب نظر بلا دی واخلم او د غضب غضب نظر بلا دی واخلم د غضب داسې مه ګوره بله غریبانانیو او ورک مو نه کړي د دنیا غریبانانیو ورک مو نه کړي پام په پام خنده اشنا غریبانانیو پام په پام خنده اشنا غریبانان
وګیو خوږې سترګې ګوره نه یو وګیو خوږې سترګې ګوره نه یو وګیو خوږې سترګې ګوره نه یو مړه شکر مړه خوا غریبانان یو مړه شکر مړه خوا ورک مو نکړې د دنیا غریبانان یو ورک مو نکړې د دنیا غریبانان پام پا پام خندا اشنا غریبانان یو پام پا پام خندا اشنا غریبانان شرط لار ورته وستل غواړي ملګرو 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 مونږ به ټول عمر دا غریبانان یو مونږ به ټول عمر دا ورک مو نکړې د دنیا غریبانان یو ورک مو نکړې د دنیا غریبانان او پام پا پام خندا اشنا غریبانان یو پام پا پام خندا اشنا غریبانان لکه مونږه د کوڅې نه شړې داسې 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 لکه مونږ چې صابر شه غریبانان یو لکه مونږ چې صابر شه غریبانان یو ورک مو نکړې د دنیا غریبانان یو ورک مو نکړې د دنیا غریبانان یو پام پا پام خندا اشنا غریبانان یو پام پا پام خندا اشنا غریبانان یو پام پا پام خندا اشنا غریبانان یو
دومره بوډا شوم چې مې ګیره په ځوانۍ سپینه شوه دومره عظیم یم چې بازار لکه ماشوم پخلا شم دومره ساده یم چې باران پسې پټې ګرځومه دومره رنګین یم چې په للمه کې ګلونه کرم دومره مضبوط یم لکه غر چې نه په شاته بومه دومره نازک یم لکه اوښکه د بڼو په سکون دومره وحشي یم چې د ژوند ضابطې نه پېژنم دومره وحشي یم چې د ژوند ضابطې نه پېژنم دومره پابند یم لکه زاڼه په قطار کې اوسم खबर
چې مینا کول نه غواړې یا د سترګو پټ کې کتل څه غواړې ما سره چې مینا کول نه غواړې سترګې چې درماړو بیا نه ګورې ست کوي په سترګو په خوله واینا خبر کې څنګه باشاینا خبر کې څنګه باشاینا روحي ملګری په خلداینا خبر کې څنګه باشاینا خبر کې څنګه باشاینا خبر کې څنګه اسرائیل دی ځان لبل سکار پیدا کا ساخو هغه و چې یار په خندا یوړه لاړه کې ساده من ختمه شو منکر شو جانان لاړه کې ساده من ختمه شو منکر شو جانان سما د ډېرې غریبینا چې خبر شو جانان سما د ډېرې غریبینا چې خبر شو جانان لاړه کې ساده من ختمه شو منکر شو جانان لکه د ګلې د ازغن فطرت نه څه خبرم لکه د ګلې د ازغن فطرت نه څه خبرم څومره چې ښکلی و نو دومره ستمګر شو جانان څومره چې ښکلی و نو دومره ستمګر شو جانان دا ما د ډېرې غریبینا چې خبر شو جانان دا ما د ډېرې غریبینا چې خبر شو جانان لاړه کې ساده من ختمه شو منکر شو جانان قسمت خلو دی زما ماتا شي چې خلو مې غوښتا قسمت خلو دی زما ماتا شي چې خلو مې غوښتا لا مې تخلو خستې نه وه مرور شو جانان لا مې تخلو خستې نه وه مرور شو جانان زما د ډېرې غریبینا چې خبر شو جانان زما د ډېرې غریبینا چې خبر شو جانان لاړه کې ساده من ختمه شو منکر شو جانان
زړګي سوزا ورته چل دی د یارې خودلو زړګي سوزا ورته چل دی د یارې خودلو چې په چل پوي شو نو په نورو نور سر شو جانا چې په چل پوي شو نو په نورو نور سر شو جانا ما د ډېرې غریبانا چې خبر شو جانا ما د ډېرې غریبانا چې خبر شو جانا لاړه کې ساده مینه ختمه شو منکر شو جانا لاړه کې ساده مینه ختمه شو منکر شو جانا ما د ډېرې غریبانا چې خبر شو جانا ما د ډېرې غریبانا چې خبر شو جانا राश जाना शाह मेहरबाना राश जाना शाह मेहरबाना लेवने के गद हिजराना लेवने के गद हिजराना राश जाना रकीबान वाई कि मिन प्रीदा रकीबान वाई कि मिन प्रीदा रातवाई कि सर पिकीदा रातवाई कि सर पिकीदा वौरम दचाना शाह मेहरबाना वौरम दचाना शाह मेहरबाना ये बने की गद हिजराना ये बने की गद हिजराना दे सरगो बला पमाशा दे पमाशा बला पमाशा गोरा वाला मेरा सा आता गोरा वाला मेरा दजल दरमाना शाह मेहरबाना दरमाना शाह मेहरबाना ये बने के गद हिजराना ये बने के गद हिजराना शाह मेहरबाना राश जाना शाह मेहरबाना ये बने के गद हिजराना ये बने के गद हिजराना
سلګې می داورې دو دی داورې دو دی سلګې می داورې دو دی مونا می دا کتو دی زړه زخمونه می دا کتو دی پک من ګرانا شاه مهربانا پک من ګرانا شاه مهربانا لیونه کې غم تا د هجرانا لیونه کې غم تا د هجرانا काश जाना शाह मेहरबाना राशा जाना शाह मेहरबाना लेवने के गदे जराना लेवने के गदे जराना कदर मनो عزت منو پښتنو ورونو او خويندو داو د نن ورځې په یور وایس ټي وي لندن کې د پښتونخوا د غږ د زمزمو سفر د ترانو سفر د رنگینو سفر او د وږمو سفر پتلو تلو کې صرف دومره ویم چې دا کومه بنجو تاسو یعنی اخیری نغمه د افسر خان استاد نه واورېده دا په سالمه پښتونخوا کې دا ثقافت چې د زمزمې د نغمې او د وږمې یعنی بنجو سره تړلې دا ختم دی په پښتونخوا کې صرف واحد دا پښتون پاتې دی چې نن دی دا بنجو غږی بل یو پښتون دا رنګ نشته او هغه زمون د صحبت استاد خبره چې دی دا چل بل چاته خای هم نه دا بدقسمتی ده زه افسر استاد ته دا خواست کوم چې د پښتو د ساز د دنیا دا نایاب اعلی بل چاته هم منتقل کی نن ډېر ښکلی پروګرام وشو ملګرو د پښتو د مینې بقا او ښکلا دا یون به همداسې په پښتونخوا غږ کې جاري وي اوس به کوشش کوو چې په دې خپرونه کې میاشت کې یو ځل د مرکو سره سره یو هنري پروګرام هم تاسو دپاره را جوړ کم زه د فلک نیاز نیازي صاحب د احسان ماشوخیل صاحب د افسر خان او خصوصا د صوبت خان د ماشوخیل مننه کوم چې دا دومره اخلاص یې وکړو نن زما زیګر راغلی وم او دا د تاسو به وینئ تیاره هم شوه خو که ما غوښتې دا سفر به نور هم داسې جاري وي زما دا نننۍ خپرونه لږه اوږده هم شوه به هر حال د خوشحالۍ ساعتونه ډېر زر زر تیریږي د پښتو دا یون دا سفر به همداسې جاري وي اوس درنه اجازت غواړم د لوی الله په امان